سلامونه. اسانه جرمني پښتو تلفظ سره یا د ABC د لوستونو لړۍ ده. له کوم کتاب نه موږ درس وایو. په تېره ویډیو کې مې چې کله کورس معرفي کوو مې ویل چې له کتابونو نه استفاده کوو یا هم له کتابچو نه. له کومو کتابچې نه؟ دا کتابچه مې داسې ډیزاین کړې ده چې هغه څوک چې بیخي لاتیني توري هم نه پیژني وکولی سي پایلیکي او ورو ورو په دې کورس کې موږ سره مخته لاړ شي تر څو وکولی سي په دریم کورس کې واضحه لغاتونه وویلی سي، جمله وویلی سي او خپله هم لیکل وکولی سي. دلته مې د هر حرف سره تلفظ هم لیکلی، په پښتو څنګه ویل کېږي هغه مې هم لیکلی. که چا په افغانستان کې مکتب هم لوستی وي خو لاتیني ژبې یا نه وي ویلي او یا یې هم کار نه وي کړی په لاتیني تورو باندې هم کولی سي له دې نه ګټه واخلي. لکه دلته په دې کتاب یا کتابچه کې توري دي، د الماني ژبې توري، هم یې تلفظ ده او هم یې غږونه دي. دلته دا کولی سي له دې کتابچې نه څیرې کړي او همیشه یې ځان سره واخلي، تکرار یې کړي، بار بار یې ووایي هم کولی سي. بله ځانګړنه د دې کتاب دا ده چې کله تاسو دغه کیو آر کوډ سکان کړئ مستقیمه به تاسو یوټیوب ته د همغې برخې درس ته راولي. د بېلګې په ډول که زه غواړم ټول توري وپېژنم یو وار زه به دا سکن کوم او مستقیمه بیا یوټیوب ته همغه درس ته مې ودروي، زه کولی شم همغه درس ووایم. دلته هم د جرمني ژبو د تورو لیک او لوست ده. دا یوازې د تورو نومونه دي. کولی سي دا د کتابچې نه بیاتي کوئ او واړه واړه یې کوئ، همیشه یې ځان سره تکرار کوئ وایي. دلته هم کیو آر کوډ ورکول سوی ده. د دې سکن کولو سره به تاسو یوټیوب ته ویې د دې برخې درس هم هلته د څنګه ویل کېږي دلته خو لیکل سوي دي. که چېرته تاسو خپله ویلی سئ ښه ته ښه، که خپله یې نه سئ ویلی نو دا به دلته سکان کې خپل موبایل باندې مستقیمه تاسو راولي همدې درس ته. دا برخه څه شی ده؟ دا برخه بیا هماغه توري لیکل، د هماغه تورو لیکل دي. دلته کولی سئ هغه توري ولیکئ. چا چې تر اوسه پورې دا توري نه وي لیکلي یا لاتیني تورو باندې عادت نه وي نو کولی سي چې دلته دغه توري وار وار ولیکي او لیکل هم زده کړي پکې. نو بار بار لیکلو سره د تورو نومونه هم په ذهن کې کښېني. وروسته به بیا ورته کومه ستونزه نه وي. که چېرته د دې لیکلو کې هم ستونزه لري څنګه لیکل کېږي، د دې کیو آر کوډ سکن کولو سره مستقیم هغه یوټیوب چینل ته ورځي او هغه درس ته ورځي، هغه درس به ورته واضحه کړي چې څنګه لیکل کېږي. تر اخره پورې ټول توري دلته لیکل سوي دي او کولی سي ترې ګټه واخلي. دا د ځانګړو تورو برخه ده. همداشان نومونه یې دي چې کوم نوم باندې یادېږي لکه او اوملاوټ ده، ای اوملاوټ ده، ایټ سیټ ده. دلته هم که سکن یې کړي همغه درس ته ورځي. دا د لیکلو برخه ده. د جرمني ژبو تورو نومونه او غږونه هلته یوازې نومونه وو چې دا څه نومیږي او څه کوم توري دي. دلته بیا د تورو نومونو سره غږونه یې دي چې دا کوم غږ لري، دا کوم غږ لري، دا کوم غږ لري، دا حرف کوم غږ لري یا دا توری کوم غږ لري. دا توري ټول هم غږونه دلته شته ده او هم خپله نومونه یې شته ده. دا هم کولی سي بیاتي یې کوئ، لاس کې واخلئ. که چېرته په بس کې، اوبان کې، ځبان کې هر چېرته ځئ تګ راتګ کوئ نو وار وار دا تکرار کړئ، دا به مو ذهن کې کښېني. د جرمني ژبې د تورو تلفظ او بیلګې دي. دلته د څنګ په څنګ باندې څو توري لیکل یو ځای څه رقم کېږي. دلته مې بار بار دا خطونه هم راوستي دي چې تاسو وکولی سئ هر توری جدا جدا نوشته کړئ چې ستاسو په ذهن کې کښېني او تاسو وکولی سئ وروسته چې په کتاب کې لیکل کوئ که استاد په تخته باندې تاسو ته نوټونه درکوي نو تاسو وکولی سئ زر زر هغه ولیکئ. لکه هر توري سره درې درې بیلګې دي ځکه دغه توری درې غږونه لري. آ ده، ای ده، هې ده او دا یې هم بله بیلګه ده. تلفظ هم ورسره لیکل سوی ده. اپفل، اپفل څه رقم لیکل کېږي ټول دلته یا څه رقم ویل کېږي، هم لیکل هم لوستل دواړه دلته دي. تر اخره پورې ټول توري دي. بیا بله برخه ده د جرمني ژبې شمیر له صفر نه نیولې تر لسو پورې ځکه دا ابتدایي برخه ده. دلته د تورو لیکل دي، هم لوستل دي او هم تلفظ او هم پیژندل دي.
دلته د لیکلو برخه ده او هلته هم د شمیر برخه. بله برخه یا کتابچې غوندې برخه ده چې کولی شئ تاسې په ټول کورس کې چې همدغه 45 ورځې یوه برخه ده او 45 ورځې بله برخه ده د کتابچې نه استفاده وکوئ. دلته هم کولی شئ تاسې دا سکن کړئ او مستقیمه یوټیوب ته ورسئ، کومې درس یا کومې برخې چې دي هغه وګورئ او یو څه ترې زده کړئ. هیله ده تر هغوی ورسوئ څوک چې ورته اړتیا لري. کېدای شي تاسو یو څه وخت دلته تیر کړی وي او یا هم په افغانستان کې مو یو څه لوستونه ویلي وي، دا توري تاسو ته اسانه وي. که چیرې هغه څوک چې تر اوسه پورې نه په پښتو ژبه باندې لیک لوست کولی شي او نه هم الماني ژبه دا درسونه ورته ورسول شي، نو هغوی سره به مو ډېره مرسته کړې وي. تر بیا ښې چارې.